بسم الله الرحمن الرحيم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله او امام ترمذی رحمه الله تعالی را نقل کړی دی. دی حدیث کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مونږ ته یو تعلیم را کړی دی او دا دسی تعلیم دی چې په دې سره کو چا په عملو کو دین به هم محفوظ شي او عزت به هم محفوظ شي. هغه دا چې کوم شی تا شک کې اچي بس هغه پرېږده. کوم کاروبار تا شک کې اچي چې دا به یا حلالي یا به حرامي بس پرېږده. یا کم خوراک تا په شک کې اچي چې دا اوس حلال دی که حرام دی، شکی غونته کې دی، د حرام والی پکې هم احتمال شته، بس دا پرېږده. دارنګې دا په خبرو کې مرضی کومه خبره چې تا ته د ګناه ښکارېدله او د نیکۍ جهت هم پکې طرف، بس دا پرېږده. ځکه هسې نه چې په ګناه کې واقع شي، دواړه احتمال پکې دي. او لاړ شه هغه کار وکړه چې تا په شک کې نه اچوي، بالکل صفا پاک د ګناه نه هغه وي، بس هغه وکړه، هغه خبره وکړه، هغه کار وکړه، هغه خوراک وکړه چې بې شکه وي. حدیث کې راغلی من استبرأ الشبهات فقد استبرأ، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه و عرضه. چاش الشبهات و نزانو ساته، دین محفوظ کو او خپل عزت محفوظ کو. لفظی معنی د حدیث دادا دع پریدوا ما هغه څه یریبوکا چې شک یا چوي تا لرا، الا ما اولاد شهغه ستا، الا ما اولاد شهغه ستا لا یریبوکا چې شک نه چي تا لرا، پاک صفا کاروي. اتق الله حيث ما كنت. د دې حدیث مقصد دا دی چې د الله رب العالمین نه یره کول او ګناه د الله د یری د وجنه پرې خودل، دا به انسان د خلکو مخ کې هم کوي، یعنی ګناه و پریدي د الله د یری د وجنه. او کو ځان لوي چرته په سفر کې وي، په یو دشت کې وي، په یو ځان له کمره کې وي او څوک نه يني، صرف رب العالمین يني، نو بیا به هم د الله نه یریږي او ګناه به پریدي. کو یو سړی د خلکو مخ کې ګناهونه نه کوي، غلطه خبره نه کوي او ځان پرهیزګار ښکارا کوي، خو چې ځان لشي به ګناهونه کوي. حدیث کې راغلی وي کوی دی انسان د غر په مقدار باندې عملی، نو هم الله یې ولا سوزي او ختمي ورلا. ځکه دی انسان کې د رب العالمین نه حیا نشته، د الله نه پکې یره نشته او د خلکو نه پکې حیا او یره شته. اتق الله، اتق الله یره وکړه د الله تعالی نه، یعنی ګناه مکوه. حیث ما کنت کمزه کی چیت، حیث ما کنت کمزه کی چیت، کو د خلکو مخ کی او کو ځان له. واتبع السیئه الحسنه تمحها. دا کم حدیث چې بیان شو او دا هم د ترمذی روایتونه دي او د مسند احمد. دې کې
دا خبره ذکر کیږي چې کله د انسان نه ګناه وشي، انسان کمزور دی، منګو تاسو ټول ګناه ته وشولا، نو زر دی ورپسې نیکی وکي، یو نیک عمل دی وکي، 2 رکعات منځ دی وکي، صدقه دی وکي، استغفار ته دی ونخلی او استغفار دی وای، قرآن کریم تلاوت دی وکي، نو دا نیکی راولګي او دا ګناه ورلا استختم کی ولورانه کی. نو دی وجنا په ګناه پسې نیکی کوا، اول د ګناه نه ځان ساته خکلک، د رب العالمین غضب په نازلېږي په هغه انسان چې ګناهونه کوي. اول د ګناه نه ځان ساته، خو ګناه کو چرته وشوله نو بیا پسې نیکی کوه نیکی. واتبع السیئات، دا ټکی د سریخه واتبع السیئات دی کتابونو کې وران لیکلي پرې تابانی شت کړل، نو دا د سې کیږي. واتبع السیئات ورپسې کا په ګناه پسې الحسنه نیکی لرا تمحوها ورانوی د نیکی دی ګناه لرا، تمحو ورانوی د نیکی ها دی ګناه لرا. وخالق الناس او اخلاق چلو د خلق سره، بخلق حسن په اخلاق خيستو سره، خيست اخلاق چاله تکلیف مور کوا، د خلقو په تکلیف باندې صبر کوا او خلقو سره احسانات کوا چې وس د کیږي سمره پوری. د خپل اس خدمت د چا کوا، چاله پیسې ور کوا، چاله طعام ور کوا، چاله وب ور کوا، خیر رسو د الله بندگانو ته، او کوغی کم تکلیف درکاو پاغي صبر کوا، او خپل شر د غینه بندول شر او تکلیف مور رسوا. دا خیسته اخلاق دي. دا دومره اوچت عمل له د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی په میزان د حسناتو کې د دینه درون عمل به په ورځ د قیامت باندې د یو بنده نه، دا دومره اوچت عمل له. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیسته اخلاق مبارکی فرمایي و یززی موارما د یو کور فی اعلی الجنه، د جنت په اعلی درجو کې، لمن حسن خلقه د چاچی اخلاق خسته شو. د حدیث مسلم راوړی دی. دا کوم چې وس بیان شو د اخلاق مبارکی چې رسول الله فرمایي زولا د یو کور زموارم په اعلی درجو د جنت کې د چاچی اخلاق خسته شو، او چې محمد صلی الله علیه وسلم دی زموار شو، نو انسان یقیني چې کامیاب شو. لفظی معنی به واوره. وخالق الناس واخلاق چلو د انسانانو سره، بخلق حسن په اخلاق او خستو سره. لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي. دی دو حدیثونو کې دو مسلې دي. لا تصاحب الا مؤمنا کې دا مسله ده چې دنیا کې ناس تپاستا او ملګرتیا او دوستانه دا د مؤمن بنده سره کوا، ځکه مؤمن کې خیسته خویونه وي، خیسته اعمالی اخلاقی ایمان پکې، نو تا ته به خیر ملاویږي. مونږ په ټیم باندې کوي، د قران تلاوت کوي، ذکر کوي، ګناهونو نه ځان ساتي، ته به هم داغه په شانت شي، ځکه د ملګری په ملګری باندې پوره اثرې. او په دې بل حدیث کې چې ولا یاکل طعامک، د دې حدیث مقصد باندې ځان ورسوا. د الله رسول فرمایي ودی نخوري ستا خوراک مگر متقی بنده. د دې دو سورتونه دي.
یو صورت دا دی چې ته دعوت کې نو دا متقی لکوا خپل طعام لا خپل خوراک او اسکاک لا چې څوک را بلی او دعوت ورکې نو دا متقی را بلا او یو دسی صورت وی چې یو سړی مجبور دی او پتا باندې ملمشو یا استان سوالو کو ستا دروازه وټکوله هغه کو متقی دی او غیر متقی دی به ول خوراک ورکوا پتاي به حق دی چې وس دی کیږي او دعوت نو دا متقی لکه لا تصاحب ملګرتیا مکوا الا مؤمنا مگر د مؤمن سرا ولا يأكل او دنخري طعامك استا طعام الا تقي مگر متقي تقوادار پرهیزګارا چې د ګناه نه پرهیز کوي ادي الامانه اداك امانت لرا الى من هغه شاته ائتمنکا چې امانتی خیرستا سرا تا سره امانتی خی روپی دی یا دنیا نور سازو سامان دی او یی تا سره گواهی امانتی خیداتی گواه ګرځولې نو هغه ادا کا خائن انسان چې خائن انسان دا د رب العالمین ندی خوخ امین انسان امانتدار انسان د سر الله مینه کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتم امین او امانتدار او په دې د الله او د مخلوق خوخو ولا تخن من خانک او خیانت مکوا من د هغه چا سره خانک چې خیانت کړي وستا سره تا سره چا خیانت کړی دی او بیا پستا مقراله تا سره امانت کې خود نو تو سر خیانت مکوا ستا په حق کې یو کوتاهی کړی دا ته داغه په حق کې کوتاهی مکوا د الله نافرمانی داغه مبارک مکوا دا موایا چې غله می نقصان ورکو غله می تکلیف ورکو نه دې ته ګوره چې د رب العالمین نافرمانی به کې راځي د خالق خیال ساته